زما عزتمند ورو توکل څه ته وایي؟ توکل دې ته وایي زموږ علماو تعریف کړی دی وهاب ګل حاجي صاحب چې د دنیا کې موږ ژوند تېرو نو د دنیا په دې ژوند کې به اسباب او تدابیر با اختیار کې اسباب او تدبیر با اختیار کې خو په دې اسباب او تدبیر اختیارول دا پتا لازم دي خو په دې به باور نه ساتي په دې اسباب او په دې تدابیر باندې بلکې باور به د الله په ذات ساتي دې ته وایي توکل د دنیا اسباب به اختیار کې خو په دې سبب باندې به باور نه کې بلکې باور به د الله په ذات کې د الله په ذات کې لکه موږ مثال په تور برته مثال په تور وهاب ګل حاجي صاحب د پیښور نه راغی توس اسباب دا اختیار کړل چې دی په ګاډي راوایګشته ګاډي را روان کا موټر سایکل را روان کا د کور نه راووته سړک باندې را روان شو ته دا اسباب اختیار کړل خو دقل ته به یقین د الله په ذات ساتي چې رسول والا به زما د الله ساتي دې ته وایي توکل دا هغه شیز دی چې انسان په ډېر لوی مقام ته رسي د دې په مقابله کې یو دوه خبرې بلې واورئ دا ضروري دي چې یو دی توکل یو دی تسبب او بل دی تعطل یو دی توکل یو دی تسبب او بل دی تعطل تسبب څه ته وایي د بعضې تسبب دې ته وایي دا د اسبابونه دی چې بعضې خلک داسې دي چې صرف د هغوی باروسه یقین دا په اسبابو باندې وي په صرف په اسبابو باندې دا دکان ما کولو کو دا ما کولو نو که ما له به الله رزق نه راکړي اسبابو باندې توکل ساتي دا د وی ما راواګشته بس دا به ما جوړی داسې خلک شته دا ناجایز دی او حرام دی تسبب حرام دی په اسبابو باندې به باروسه نه ساتي اختیار دی خو باروسه به نه ساتي نو بعضې خلک داسې وي چې صرف په اسبابو باندې باروسه ساتي کو دا کار ما داسې وکړو دا به کېږي او کو دا نه وي نو بس بیا به نه کېږي نه په اسبابو باندې به باروسه او یقین اختیاری دی خو باروسه او یقین به په اسبابو نه کوي دې ته وایي تسبب بل دی تعطل څه ته وایي دا د تعطیل نه دی تعطیل موږ وایو چوټۍ ته هلکه وایي نن تعطیل دی چوټي ده نو تعطل دا چې صرف بس ته هر څه چوټي کې او دا وی چې بس څه کېږي اسباب دې اختیار او چې څه کېږي الله یې کوي که نه الله یې کوي که نه لکه مثال به طور باندې راته ووایم دلته یو شل پټۍ دی او ته بس کور سملاستې چې الله به غنم کوي که نه الله به غنم کوي یا کور کې پرېوتي او وی چې بس بلستن دې راکړله چې الله به رزق راکوي بېشکه به یې درکوي خو داسې ګورې نه ده صرف باروسه او دغه اسباب نه اختیاري او د الله په ذات دغه هغه څه دی چې هر څه نو دا هم ګورې ښه نه دي دغې درجې ته موږ نه یو رسېدلي دا دی الله د خپل بعضې وخت دا د الله قدرت دی حاجي صاحب اوس به پوه شي دا د الله قدرت دی چې ته بس کینې او هر څه کوي الله دا د الله قدرت دی خو دا د الله عادت نه دی ګورې دا د الله طریقه نه ده کولی شي خدای موږ ته د دې حکم نه دی کړی چې یاره بس هر څه په الله به درکړي او بس الله به رانه راکوي او ته هېڅ هم نه کوې دا بلکل زموږ دپاره دا ښه نه دي نورې کولی شي الله ما تا ته هغې قدرت دی کوي خو عادت یې نه دی چې تا د خامخا بس هر چا سره دا وي بعضې وخت د قدرت په طور باندې خولی دي چې هېڅ هم به نه وي الله به کړي وي لکه یو مثال یې وایه یو مثال به یې راته ده وویمې ما راته مخکې جمعو کې ویلي دي حضرت مریم علیه السلام خپل د ترور خاون په یو کوټه کې بنده کړه دروازې ورپسې چرنده کړه او هغه ته لاړه
چې لاړ ماښام راغی چابي سر حضرت زکریا علیه السلام ده چې ور یې لر کړ نو دا سره ته زه د ناول او د ډایجس خبره نه کوم په قرآن کې راغلي دي چې وی کتل د حضرت مریم علیه السلام مخې ته بې موسمه تازه میوه پرته ده بې موسمه تازه میوه پرته ده موسم هم نه دی او دا یو ځل نه په قرآن شریف کې الله وی کلما علیها زکریا المحراب چې کله به زکریا علیه السلام راغی او ور به یې لر کړ نو تازه میوه بې موسمه به پرته وه اوس ور بند دی کلکې نشته چابي حضرت زکریا علیه السلام سره ده او میوه راځي نو ورته وایي انا لک هذا دا د کوم ځای ده قالت هو من عند الله دا الله رالیږلی نو الله بعضې وخت د خپل قدرت ښولی دی خو ګورې عادت یې نه دی داسې نه کوي او دقې مقام ته موږ رسېدلي هم نه یو دې مقام ته موږ نه یو رسېدلي دا مقام د هغې بزرګانو د هغې پیغمبرانو او د صحابو موږ ډېر په یو ډېر شر القرون کې پراته یو نو دې مقام ته موږ نه یو رسېدلي نو دا به هم نه کې چې اسباب نه اختیارې او بس صرف الله ته دې ځان وروغورځو نو دا چرته هم داسې نه کېږي دې ته وایي تعتل او بل دې توکل اوس توکل څه ته وایي توکل دې ته وایي چې د دنیا اسباب به اختیار کړي خو په اسبابو به دې بروسه نه وي بلکې بروسه به دې د الله په ذات وي دې ته وایي توکل دا هغه خشته او مزیدار صفت دی چې زه به تا ته څه ووایم چې ته د دنیا اسباب اختیار کړي او بس بیا بروسه د الله په ذاتو کې ما ته وګورئ مثال به راته داسې ووایم مثال به راته داسې ووایم اکثر زمونږ دا علاقې دا د زمیندارانو دي پټو والا دي نو ته پټو والا به څه کوي پټو والا به داسې شی وکړي چې ځمکه به واړئ دا سبب دی چې ځمکه واړئ د هغې نه پس به پکې تخم واچئ تخم نه پس به د هغې خصمانه کوي خاورې مورې ګوډ موډ دا د اسباب اختیار کړل اوس په دې اسبابو په دې ګوډ په دې خاورو په دې ډیران په دې به بروسه نه ساتي بلکې اوس په دا یقین راولي چې دې کې دا غله راویستل دا د دې خاورې د دې ډیران د دې ګوډ د دې ځمکې کمال نه دی اوبو کمال نه دی بلکې دا غله راوستل دا به صرف الله کوي ګینې ډېر داسې شوي دي ګوډ به تا کړي وي ځمکه به دې جوړه کړې وي خاورې به دې ورته اچولې وي د بره نه به پې الله خپل قهر راولي دا اسباب اختیار کړو ولې دا اوس ونه کتل دا ستا مري ما مري او دا غنم چې ملاړل ته به تا خو هر څه کړي خاورې دې ورکړې وي ګوډونه دې کړي وو دویانې دې پې اچولې وي خو چې الله وي زه نه کوم نو اسم لاړل د دنیا خلک پکې هغه تاوانیان شو نو دا ارس توکل خو یقین به دا الله په ذات ساتي